بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې ټول لیدونکي ګران هیوادوال مالداران ټول روغ جوړ اوسئ. محترمو، دا د ای ټوټل نړیوال جنیټیکي شرکت د بریزر خزینه بچی ده چې مونږ دې غوا ته وهلې وه. تقریبا ډېر ښایسته ښه هالسټین بچي زیږوي د دې ای ټوټل کمپنۍ. نو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل د غواګانو نسلونه اصلاح کړئ، نو تاسو کولی شئ د ای ټوټل کمپنۍ د سټراو څخه استفاده وکړئ تر څو داسې ښایسته خزینه بچی یا مطلب دا خوسۍ د بریزر خوسۍ ده چې د ننګرهار ولایت د بېسود ولسوالۍ د خوشګنبد په کلي کې تقریبا عمر یې د 11 ورځو دی پیدا شوی او ډېر ښایسته هالسټین خوسکۍ ده چې د دې غوا بچی ده. اوس تاسو دې غوا ته وګورئ چې دا تقریبا داسې وطنۍ غوا ده او د دې خوسکۍ ته وګورئ چې د بریزر غوایي ټول نښې پکې معلومیږي. ماشاءالله داسې نږدې نه وګورئ تاسو. موږ په اخره کې د لر سپین غر مالداري زراعتي شرکت او ترڅنګ د ای ټوټل کمپنۍ څخه زیات منندوی یو چې د ښه هالسټینو کې موږ سره او ګران هیوادوالو سره مرسته کړې تر څو دغسې ښه قوي هالسټین یې راوړي افغانستان ته. زیاته مننه کوم. یعنې د نورو هالسټینو په نسبت باندې د دې رزلټ څنګه دی ډاکټر صاحب؟ د دې الحمدلله یو دا خبره ده چې زیات ما چې تجربه کړې دي زیاتې خزینه خوسۍ راوړي او بل ښه ښایسته دې غواګانو سره وطني غواګانو سره او نورو بیا مطلب هالسټینو سره ښه مطابق ښه ښایسته سمون خوري. یعنې جنیټیکي ټول تغییرات چې دي د بریزر پلار ته دي ټول بریزر وینئ مور یې توره سپینه ده او دغه بریزر بچی دی چې یعنې ټول خاصیتونه چې دي پلار ته دي ټایپ او جینوټایپ ټول ظاهري کوم جوړښت چې دی پلار ته دی او خوشبختانه خزینه بچی هم دی. عجیبه باته خو څه هغه نه لري هیوادوالو ته ته پیغام د هیوادوالو ته دغه ستنې دي بس د غواګانو ته لګوئ چې بس ښه بچي راوړي او بس دا وګوره وطني غوا دی دې ته بس نام یې خدا څنګه بچی راوړی انشاءالله راځي ته دې الله پاک تاسو ته مال پکې برکت راشي الله دې بختور کړي بختور کړي خدای دې غټ کړي خدای دې راته لنګه کړي داسې مور په شان داسې بچي بیا راوړي.